پاکستان مسلم لیگ نون دویم ګوند دی چې په قومي اسمبلی کې د آزاد امیدوارانو نه پس زیاتې چوکۍ ګټلې دي، خو اوس شپږو آزاد امیدوارانو په پاکستان مسلم لیگ کې د شمولیت اعلان کړی دی. په مسلم لیگ کې د شاملېدونکو کسانو کې وسیم قادر هم دی چې د تحریک انصاف په حمایت لاهور نه د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده، او بل راجا خرم نواز دی چې د کال 2018 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ټیکټ انتخاب ګټلی و. मैं समझती हूँ कि उनमें से زمانه د خیال چې زیات هغه کامیاب کاندیدانو چې تحریک انصاف په مرسته یې په آزاد حیثیت انتخابات ګټلي دي، دوی به تحریک انصاف نه علاوه بل یو ګوند کې شامل شي. خو بیا دا هم یو حقیقت دی، دلته داسې طاقتونه هم موجود دي چې سیاست کې مداخلت کوي او آزاد غړو په هکله فیصلې هم کولی شي. خو کچري داسې کیږي نو بیا د پاکستان په سیاسي نظام لوی پوښتنې هم پورته کوي. د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه خپل سیاسي شعارونو کې ووټ ته د عزت ورکولو خبره کوي، خو بیا د حکومت جوړولو لپاره د هغه سیاسي ګوندونو غړي هم ماتوي چې د دوی مخالفت کې انتخابات ګټلي وي. اس ملک میں جب تک اقتدار کی سیاست د هیواد کې تر کومه د اقتدار سیاست نه وي ختم شوی، نو وخت پورې د پاکستان سیاسي حالات نشي ښه کېدی او اوس هم دا روان دي. حکومت جوړولو لپاره شمیرې پورا کولو په لړ اغلو سیاسي ګوندونه دا خلکو مینتونه او ملاقاتونه کوي چې وړاندې به یې ور باندې سخت تنقید کولو او د عمل لوجه ټول کام ته یو غلط پیغام روان دی. پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام د انتخاباتو نه وړاندې شریک حکومت کړي دي، خو وروستو انتخابي کمپاین کې به دوی به یو بل سخت تنقید هم کولو او اوس یو ځل بیا حکومت جوړولو لپاره د دوی ګوندونو ترمنځ رابطو کې تیزی راغلې ده. अगर कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का کچري په پاکستان کې په صحیح توګه جمهوریت وو، نو بیا نو پکار چې داسې حکومت جوړولو لپاره د بل ګوند غړي به اخیستل کېدل. خو د بدمرغه دلته په ټیک طریقه یو ځای کې هم جمهوریت نشته، ځکه چاته هم دا کار غلط نشکاري. په 8 فروری شوی انتخاباتو نه پس هم تر اوسه د پاکستان سیاسي صورتحال واضح نه دی چې د چا حکومت به جوړیږي، خو یو ځل بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولې دي او د دې پر ضد د 13 ورځې نه د احتجاجونو لړۍ هم روانه شوې ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.